ځان نه ګوره بل ته غوره همیشه ځان نه ګوره بل ته غوره همیشه ځان ساته د سپک نظر همیشه اول تول کړه بیا یې خولې نه راوباسه اول تول کړه بیا یې خولې نه راوباسه چې کوي چاته خبره همیشه السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زیم ابوبکر او تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر د یادونو په مازیګر کې زمنګ سره زمنګ درون ګران میلمه امجد سلطان میلمه دی امجد سلطان چې د ډیر وخت نه من ګورو وینو د خولې نه مختلف غزلې شاعري زه به دا ووایم چې امجد سلطان شاعر نه دی خو د شاعرۍ سره یې بېتحاشه مینه ده او د صدام حسین قایل ډېرې ښې غزلې یادې کړي دي او د یادونو په مازیګر کې خپل یو خواهش را جوړ کړی دی چې زه د صدام حسین قایل غزلې او شعرونه ستاسو سره شریک کړم نو راځو ستاسو ملاقات کوو امجد سلطان د یادونو په دې مازیګر کې موږ تاسو ته هرکلی وایو ډېره زیاته مننه ابوبکر صاحب او کور دی ودان چې تاسو موږ له د یادونو په مازیګر کې مقرره کړه او موږ د دې خپل پروګرام ته راوغوښتو نو ستاسو ډېره مننه امجد سلطان کتونکي به تاسو ګوري تاسو به ویني که لږ شانتې ځان معرفي کوي او خپل مصروفیات واضحه کوي نو مصروفیات خو زمونږ داسې خاص نشته او نوم مې امجد سلطان دی د خواځخیلې کوس کلي سره تعلق ساتم او کاروبار خو دغه دی چې بس د موبایل او ریپیرینګ کار کومه او نور داسې خاص مصروفیاتو نشته امجد سلطان د یادونو د مازیګر کتونکي به انتظار کوي که د هغو سره د صدام حسین قایل شعرونه یا غزل شریک کوي نو ستاسو به ډېره مننه وي بلکل جی ولې نو د کلام نه مخکې څو شعرونه دي چې یو کتاب یم په جهان باندې نازل یم یو کتاب یم په جهان باندې نازل یم یو عذاب یم په خپل ځان باندې نازل یم ډېر ښه او ته به وایې چې ګلاب څنګه نازلیږي ته به وایې چې ګلاب څنګه نازلیږي زه ګلاب یم خپل جانان باندې نازل یم واه ډېر ښه او خلک ښه دي ورته بد ویلی نشم خلک ښه دي ورته بد ویلی نشم خلک ښه دي خو ذهنونه یې ښه نه دي خلک ښه دي ورته بد ویلی نشم خلک ښه دي خو ذهنونه یې ښه نه دي جانان هم منمه ښه دی په ما ګران دی جانان هم منمه ښه دی په ما ګران دی خو بس بعضې عادتونه یې ښه نه دي واه ډېر ښه بس یو کلام دی جی چې جومات کې هم خدای نه